السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د کم پاور ریټینګ ډیسی 12 ولټه 36 پکې پر رابطه باندې ده چې کم مصرف او کم امپیر ولري او های سپیډ ولري، یعنی د دې سپیډ په نسبت د پخوانو پکو ډیر زیات وي. پخوانی ډیسی پکې په ملت کې 15 او یا 55 پی ساعت واټه انرژي مصرفوي او اوسنی پکې دوستانو پی ساعت په یو ساعت کې 13 واټه او یا 20 واټه انرژي مصرفوي. د پخوانو پکو سپیډ به دوستانو 2500 یا 300 په ملت کې او د دې دوستانو سپیډ چې په ملت کې 350 او 400 ده. پخوانی ډیسی پکې د 1.5 امپیر نه 19 تر 100 امپیر بیټری پورې به دوستانو دی په 4 ساعتونو کې دا مصرف کوله، خو اوسنی ډیسی پکې چې دا نیو ماډل پکې دی دا دوستانو د 50 امپیر نه تر 90 امپیر بیټری پورې د دې مصرف دی په 4 ساعتونو کې. د مخکینیو ډیسی چتی پکو د 4 ساعتونو مصرف د 900 تر 1000 واټه پورې او د اوسنیو ډیسی چتی پکو مصرف د 4 ساعتونو د 400 تر 500 واټه پورې دی. نو دوستانو که غواړئ د خپل ځانونو او د خپل کورنیو لپاره بهترین ډیسی چتی پکې انتخاب کړئ ترڅو تاسو ته خوشاله او راضي اوسئ او تاسو د دغه نیو ماډل ډیسی چتی پکو څخه د لانګ ټایم لپاره استفاده وکړئ. دوستانو بازار ته عرضه شوی د خرید او فروخت لپاره سونیک شلواټه ډیسی سونیک چتی پکې او یا دوستانو 13 واټه ډیسی خیبر پکې د خپل کورنیو او خپل ځانونو لپاره انتخاب کړئ. نو دوستانو د غنیو ماډل پکې د خپل کورنیو او د خپل ځانونو لپاره انتخاب کړئ او په خپل کورونو کې نصب او کنیکشن کوي او د دې د های سپیډ او کم مصرف څخه ځانونه مستفید کوي ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یوه نړۍ مننه. السلام علیکم.